دوستانو سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې جوړ به وئ. تخریبي کړنې له کوره تېښته او ځان وژنې هغه څه دي چې یو کس یې د خپل ژوند په لومړي پړاو یعنې د ځوانۍ او نوې ځوانۍ په وخت کې شاید ترسره کړي، چې دغه ډول کړنې زیاتره په ځوانانو کې لیدل شوي هم دي. د دې تر شا ډېر لاملونه پراته دي چې د هغو لاملونو ریښه ان ماشومتوب ته هم شاید ورسیږي. له کوره تېښته او ځان وژنې ډېر لاملونه لري، لکه د ژور شدید خفګان لرل، فقر او بېوزلي، ناموسي مسایل او داسې نور. خو په ننني بحث کې یوازې په یوه موضوع خبره کوو، کوم چې د والدینو په تربیې او کورنۍ چاپیریال پورې اړه لري. کله چې ماشوم د 1 کلنۍ یا 2 کلو په عمر کې وي، هلک غواړي چې خپل پلار او جلۍ غواړي چې خپله مور د ژوند د نمونې په توګه ځان ته وټاکي. له دې کار څخه د ماشوم هدف دا دی چې له والدینو څخه ژوند زده کړي، له والدینو څخه انسانیت زده کړي، له والدینو څخه رهنمایي واخلي، د والدینو له کړنو څخه وجدان جوړ کړي، او په ټوله کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې له خپل پلار او والدینو څخه مینه واخلي او ځان په دې ډاډه کړي چې یو څوک یې تر شا شته. خو کله چې ماشوم په خپل پلار کې دغه نمونه پیدا نه کړي او دغه نمونه ترې ورکه شي، په اروايي لحاظ دی ځي او په بل چا کې دغه نمونه پیدا کوي ترڅو دغه اړتیاوې پوره کړي. ماشوم دغه نمونه هغه وخت له لاسه ورکوي یا ورکیږي چې د ماشوم پلار یا مړ وي یا مسافر وي یا خپل ماشوم ته په دې برخه کې توجه نه وي کړې، ځکه چې په ډیرو کورنیو کې اولادونه زیات هر یو ته مینه نشي ورکول کېدلی. او د دې ترڅنګ په کورنۍ کې شخړې او جنګونه هغه څه دي چې د ماشوم په ذهن بده اغیزه کوي او په اروايي لحاظ دی له کورنۍ څخه فرار کوي. خو په هر صورت ماشوم د خپل پلار په نشتون کې دغه نمونه په خپل مشر ورور، تره یا د کورنۍ په بل غړي کې ګوري ترڅو په اروايي لحاظ د پلار ځایناستی پیدا کړي. خو په نورو کې هم دغه ډول نمونه نشي پیدا کولی او بالاخره دی په دې کار کې ناکامیږي. د دې نمونې په پیدا کولو کې یو څه وخت تیریږي او شاید ماشوم 3 کلنۍ یا 2 کلنۍ عمر ته ورسیږي. نو په دې وخت کې ماشوم په خپل ذهن ته پناه وړي او په خپل ذهن کې یوه خیالي کورنۍ جوړوي چې څه ډول یې مور او پلار وي، څه ډول یې ژوند وي او په څه ډول له ده سره برخورد کیږي. یا شاید ماشوم په خپل چاپیریال کې ځان له نورو سره پرتله کړي، خصوصا له هغو ماشومانو سره چې د کورنۍ لخوا له هغو سره ښه برخورد کیږي. د ماشوم دغه فکر او دغه کار همداسې روان وي او عمر یې هم لوړ شوی وي او د ښوونځي پیلولو مرحله هم پیلیږي، چې په دې وخت کې د ماشوم په ځینو کړنو کې تغیرات هم راغلي وي، لکه په ښوونځي کې لټي، بېجرأتي، دروغ ویل، د ځینو کارونو د نه ترسره کولو ناتوانایي، په خبره سم نه پوهېدل او داسې نور. له 2 کلنۍ څخه وروسته چې کله د ماشوم د بلوغ مرحله را نږدې کیږي، په دې وخت کې ځان او خپل ژوند ارزیابي کوي، خپل دوستان او دښمنان یې پېژندلي وي، همدا ډول د ژوند په ځینو برخو باندې پوه شوی وي او د خپل برخلیک په ټاکلو کې خپلواک وي او د خپل برخلیک دی په خپله ټاکي. خو کله چې ماشوم د بلوغ مرحلې ته ورسیږي چې دا مرحله په خپل ذات کې یوه ډېره شدیده او سخته مرحله ده، چې یوه لوري په ماشوم کې بیولوژیکي تغیرات راځي او له بلې لوري له ټولنې سره د ځان عیارولو کوشش هم کوي. په دې وخت کې له یوه لوري د ماشوم یا نوي ځوان د بلوغ شدید فکر لري او له بل لوري ماشوم سره د خپل کورنۍ خصوصا د خپل پلار د دښمنۍ فکر په ذهن کې اوج ته رسېدلی وي. خو کله چې پلار او کورنۍ، ځکه چې دی وایي چې خپل پلار او کورنۍ دی رټلی، ده ته یې په مناسبه توګه مینه نه ده ورکړې او د ده اروايي اړتیاوې نه دي پوره کړې، نو باید له خپلې کورنۍ څخه، له خپل پلار څخه په دې برخه کې انتقام واخلي. ماشوم په دې وخت کې ځوان دی، کولی شي د خپل ژوند کنټرول په خپل لاس کې واخلي او خپلې کورنۍ ته د یوې ناخوښه او پردۍ کورنۍ په سترګه وګوري او غواړي چې دغه کورنۍ پرېږدي او ترې جلا شي او د دې جلاوالي لپاره د خپل پلار او کورنۍ سره د یوې جګړې لپاره چمتوالی نیسي. دغه جګړه څو پړاوونه لري، چې لومړی فکري مخالفت دی، چې دغه مخالفت د ماشوم په ذهن کې مخکې لا موجود و. دوهم پړاو یې له پلار او کورنۍ سره لفظي شخړې او ډیالوګ دی، چې د بلوغ په وخت کې ترسره کیږي. ماشوم له خپل پلار سره شخړې کوي، د هغو له کړنو او نصیحتونو څخه نافرماني کوي، له هغه سره بحثونه کوي، خپل ځان په حق او نور ناحقه بولي او داسې نور. که څه هم ماشوم په دې پوهیږي چې پلار یې په ځینو برخو کې په حقه دی، خو دی قصدن غواړي چې له خپل پلار سره اړیکې خرابې کړي ترڅو مخالفت یې نور هم زیات شي. د لفظي شخړې وروسته بل پړاو د ځوان او ټولنې ترمنځ د بېلارۍ پړاو دی. نوی ځوان شاید په ډلو کې ځان شامل کړي، خصوصا له هغو ځوانانو سره چې د ده په شان له خپلو کورنیو څخه بېزاره او ناراضه دي. له هغو سره یو شي، له ښوونځي نه شاید پټ شي، کیدای شي له خلکو څخه پیسې په قرض واخلي او داسې نورې نښې شاید پکې ولیدل شي.
په دې مرحله کې شاید د ځوان عمر 15 کلنۍ څخه واوړي او په دې وخت کې که چیرې د خپلې کورنۍ سره مخالفت شدید وو، نو شاید له کور څخه د تېښتې بندوبست وکړي او د دې کار لپاره لاس په کار کیږي. ماشوم نور نه غواړي چې له دا ډول پلار او کورنۍ سره ژوند وکړي چې د ده په خبره د ژوند له مینې څخه یې محروم کړي دي. نوي ځوان ته خپله کورنۍ پردۍ کورنۍ ښکاري، خصوصا له پلار سره یې کینه نور هم زیاته شوې وي. له خپل کور څخه تېښته کول د دوو هدفونو لپاره کوي. لومړی دا چې خپل پلار او کورنۍ ته وښایي چې ده ته یې په ماشومتوب کې مناسبه مینه نه ده ورکړې، په دې خاطر خپل غچ ترې اخلي، او له بلې خوا د ټول عمر لپاره د دې ستونزې د حل لپاره د پای ټکی ږدي تر څو یو خپلواک ژوند پیل کړي. نو همدا ډول په دې وخت کې نوی ځوان پرېکړه کوي او خپل کور پرېږدي او له کوره تښتي. خو که چیرې ماشوم ته د کور د تېښتې زمینه برابره نه شوه، یا شاید وتښتي او بیرته کور ته د لنډ مهاله وروسته بیرته راستون شي او بیا د تېښتې امکانات ورسره نه وي، نو د دې ستونزې د لا پای ته رسېدو لپاره شاید ځانوژنه وکړي او په دې ځانوژنه کې خپل پلار خپلې کورنۍ ته دا ورښایي چې دی یې په ماشومتوب کې ولې نه ده درکړی او ده ته یې مینه ولې نه ده ورکړې او ده ته یې په ارزښت باندې نه دي کتلي او په ارزښت نه دي قایل شوي. خو کله چې نوی ځوان له کوره تښتي، یو شمېر علایم هم په ده کې ښکاره کېږي چې کولی شو په یو چا کې تشخیص کړو. هغه علایم په دې ډول دي چې په خپلو خبرو کې له ده سره د بېعدالتۍ کلمات ویل کېږي، په خپلو خبرو کې له کور څخه د تېښتې اخطارونه ورکوي، د خپلو وسایلو، جامو او پیسو راټولولو یا نور خلکو ته ورکولو باندې مصروف شي، د تېښتې په ورځو کې ورخطا ګرځي او شاید له نویو کسانو سره یې راسدرشه زیاته وي، له ځان سره چاقو یا د خطرناکو وسایلو ګرځول هم شامل دي. همدا ډول شاید له خپلو همزولو او خپلوانو څخه پیسې په قرض واخلي، شاید له خلکو سره د سفر او لارو ګودرو په اړه پوښتنه وکړي او داسې نور. خو که چیرې یو ځوان له کوره هم ونه تښتي، ځانوژنه هم ونه کړي، کیدای شي تخریبي کړنې پیل کړي او په ټولنه کې یو بېلاری کس شي چې په ټوله کې یا په غلا لاس پورې کړي، یا جنایتکار شي، او یا هم ظالم شي، همدا ډول دروغجن شي، دوکه‌باز شي، د سالم مصروفیت څخه تېښته وکړي او داسې نورې کړنې چې دا ټولې نښې په یو کس کې شاید رامنځته نه شي، خو ټولنې ته په کتو دغه ستونزې په ځینو کې اکثریت رامنځته کېږي. دلته دا خبره مخې ته راځي چې څنګه کولی شو د ماشوم یا ځوان د دې کړنو مخنیوی وکړو. دغه کار په دوه ډوله کېږي. یو بنیادي حل لاره ده، هغه حل لاره ده چې خپلو ماشومانو ته په ماشومتوب کې مناسبه مینه ورکړو، د هغو خبرو ته غوږ ونیسو، هغه ته لارښوونه وکړو، ژوند ور زده کړو او ټولې اړتیاوې ور پوره کړو چې وروسته په ځوانۍ کې له دغه ډول ستونزې سره مخ نه شو. دوهمه دا چې کله که هم پوه شو چې په خپل ماشوم اولاد کې د بېلارۍ دغه ډول نښې ګورئ، نو هغه باید کنټرول کړئ. د هغه سره کومه رویه او برخورد چې اوس مهال تاسو روان کړی، هغه ته بدلون ورکړئ، تغییر ورکړئ، سم د لاسه ډاکټر ته مراجعه وکړئ تر څو د درملنې لاندې ونیول شي. نو درنو دوستانو، دا د ځوانانو د بېلارۍ او ځانوژنې په اړه معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل. خدای دې وکړي چې ګټور درته تمام شوي او د خپلو اولادونو په تربیه کې ترې کار واخلئ. دلته بیرته یو د دې ننني بحث یو غورچاڼ رااوروم، هغه دا چې که چیرې ماشوم ته په ماشومتوب کې مینه ورنه کړل شي، هغه ته د یو اولاد په سترګه ونه ګوري، هغه بابیزه وګڼل شي، نو په راتلونکي کې دغه مشکلات ترې پیدا کېږي چې په ځوانۍ کې یا له کوره تېښته کوي، یا هم ځانوژنه کوي، او یا هم په تخریبي کړنو پورې لاس پورې کوي او جنایتکار جوړیږي. هغه خلک چې په لویوالي کې دغه نښې لیدلې وي، شاید د دوی په ماشومتوب کې مور او پلار کورنۍ له دوی سره مناسبه رویه، مناسب برخورد نه وي کړی. نو خدای دې وکړي چې زموږ او تاسې اولادونه چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو څخه مخنیوی وشي، نو له ماشوم سره باید ښه برخورد وکړو. نو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړله، په دې هیله چې خوښه شوې به مو وي، او په آخر کې یادونه کوو چې زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره له موږ سره یو ځای شئ. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان.